دا کس دی دا به اوس ورجوخ وګورئ مرګو دا غټ غټ جالونه چې دا ماشاءالله غټ چیندې راویستو ښه هلکه دا بل زبردست ډاکټر صاحب بالکل زبردست غلار په غلار چې خوږ دی نه کي بس مرګور ټول الله ښایسته سیزه غوړ نیمه کیلو دی ښه کیلو نه برادر کیلو نه که نه دا وګوره ملګری یو بل راویستو ښه السلام علیکم مرګورو دا وخت تاسو ګورئ په ذوالحادي پشر په سنورۍ پانډ کې موجود یو د اتوار ورځ ده انشاءالله شکار ته روان یو اتوار ورځ ډېرې زیاتې پالټیانې راغلي دا زما ملګري دي سان الله ډاکټر صاحب عارف د بشیر خوشحاله دا تاسو کتلی شئ ډېر زیات دا زموږ استاذ دا خلک د کونډو شکار کوي لګیا دي په کونډو یې نیسي د غره یخته نالی کې دې خلکو د شپې شکار کړی پرون تلي نن راووته دا چې راشي په دې نالۍ کې به حساب کتاب لګوي څه د لانچ خرچه وي هغه بیا تسلیموي بیا لږ مخکې اډه بیا هلته ځي موږ هم چې سهار راوځو دلته ودرېږو حساب کتاب ولګوو چا څومره پیسې راځي بس پیسې سره تسلیم کړو بس بیا ډېر درکړو دا زموږ سټاف دی دلته چای بیا روټۍ وکړو ځان برابر کړو څوک मावा नहीं है छोड़ दिया रो रहा ये कब रात के बजे आकाश से ना 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 यहाँ पे किनारे शिकार कई मरगरो नाले खला खत्म शो खट समंदर शोरो शो ना असली समंदर तरह हुआ तो कैमरा में जोंग करेगा सफर دیلان چول عالم یو دی کشتۍ والا عالم یو کس راوړی دی اوس بیا والا د خیره ورکړو موږ ورته مخکې ځو دې ته دندې والا وایي دا چې را دنده شو نو تقریبا یا 15 ورځې شپږ ورځې 7 ورځې سمندر کې ولاړې بس حمال ونیسي بیا بار وباسي خرڅېږي دا کس دی دا به اوس ورجوخ کړو پړی هم ورکړو یو بل سره به ټچ شي کشتۍ او والا ور به کړو اوس به کته شي سترګې سرې دي اوته راپاڅېده لاندې کتی شو داسې خولېږي غلار کشتۍ سره ټکراو شکار ته مرګرو ټول موږ لا روان یو مخکې دا زموږ وړوکی ډرایور 10-11 کاله عمر یې دی ماشاءالله سمندر کې څنګه کشتۍ چلوي دوی 8 بجې لګې ټرین دی هلار گیا بشیر خان کرمي لګولې د انور په وجه دا پلار دی پلار لاندې اوده دی پلار یې دی مسلسل یې په وچلاو نن چې تکړه شي ډرایور شي صحیح دا ګورې مرګو دا غټ غټ جالونه چې دا زه ډېر غټ غټ جالونه دي هغه چې بس ګنټو باندې ډېر غټ غټ میان نیسي دا
غټ شکاریان خبر لګېدلی نه 4:30 بجې دي، تر اوسه شکار نشته. 6 بجې او 3 منټه شو، اوسه پورې مرګو یو میام نه دی نیولی. زه هم بدل کړو، لاندې مې روان شو بل ځای له زه دا وګوره ملګری یو بل راویستو راوباس ماشاءالله زبردست نړۍ الوزي تک شین دی ښه دې ته وایي کټ پتلو ابل مې رانیولی خو بس دا وتښتېد. والوزي ګرانه صبر شه. دا مرګرو د اوبو په سر ګرځېدو په دې جالۍ راونیو. ماشاءالله ښایسته سیز غوړ نیمه کیلو دی ښه کیلو نه برادر کیلو نه که نه ډېروی مه کنه نو خدای په کار کمزور ماشاءالله غټ چین دی راویستو ښه هلکه دا بل دې ونیسي چې الله بنده دغسې تاسو هم شته انډیواله زبردست समझ में आ गया चाहे शेर का बंदा है वो बेचारा क्यों एक अकेला बंदा है पार्टनर में लिया पर उसने पार्टनर इसको लगा के भाग गया खलार हुक देने की माशाल्लाह खसेज दे उस्ताद जी बिस्मिल्लाह कैमरा ले लो कैमरा دا مرګرو هغه چې هغه میان دي خو وګ دنه دي دا وګورئ دوه دانې دي زبردست چین بس د چین باچوي د هغه چین راوځي نه قلاره هوک دی نه کې چال والا دی دا لاندې له غوښتل شي دا ماشي څومره زور کوي د کافر شي ډور دره جاخ نه کی بیکاره مې دی دا خسته مې دی دومره سیس کې ولګي پیسې کوي دا چیل دی ما چیل دی دا باټم باندې چینو ته خدای دې به خو واسي سر زور کوي مخکې وام دا زور کوي چین دې دام امریکا ہے باټم کی چین را ټول لا شګه دا ټول لا شګه دا چین وخه دا غړ دی ها ښه یو سیز کی دی د چین باچای دا نو بس ښه کنډیشن کې دی ښه دی بالکل نو تکړه شه ښه غوندګي مې راوباسه صرف چینه دی بیا د چینه راویستو کوم به د راویستی الله بنده جوړې چین دی بیا چین pero Japane صحیح دی صحیح اوس مرګورو ټول چینه میان دي چین میان دي دا وګوره ښه سیز دی ښه ده بس کونډه باندې خوږ نه شي کپړه باندې ونیسه وګورئ دي مرګور ټول چینه دي چینه چین په غلاره چې خوږ دی نه کي خوله درنه کي ماشاءالله نږدې زما ګاونډي دی ماشاءالله چین نیسي چین دی خوله ته غلار
بس د چین بادشاهي ده نه د چین سپاهي او کنه ټول چین بیان لګي راوباسه وتښتېده गुल्लू तुम चीन नहीं पकड़ रहे هغه دی ښه हाँ لاړه चीन नहीं पकड़े क्यों कांटा नहीं है क्या वजह कैमरा तैयार है लास्ट में से जाना माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं वो स्ट्रेस कर रो रो कितनी माशाल्लाह بالکل غټ دی تام راویستو د خیره وړي کې بس دی بچای د نن ګرانه راوباسه د خیره ماشاءالله خلار تاره لوش کوله بل ډور دی زما غټ ډور دی په وش کو ظالما ډور دې زما ډور اے د وګوره غټ ډور پکې نه خټه من دا څه نه وای کړو غونډه کې وزن او بڑاو شي لګا لګا غټ دی راویستو ماشاءالله غټ دی خده دی خو دور زور کو د بلا ما ول کاغذ راویستو پړان مړما او چې راکړي خوښ غټ دی راویستو غټ خده دام او وای نړته وزن عمر کړل واپس لک شاته هغه را ولا بس تکړه شمړه ښه شی دی زبرا دی او زبرا دی اخو لګو زبردست سه غوڅوا دیم راویستو وسل درې ماشاءالله زبردست ډاکټر صاحب بالکل زبردست شی دی راویسته ماشاءالله تم راویستو ماشاءالله بس ټول دغه لګي مرګرو وشت کا لګو فل سیز دی ها وشت کا ها بتا دې پیچا غټ روشه دی راویست مبارک ہو گلو چین دی توجه بشه ورته خپ کاپیا لوزي ښه انا او مرګرو دا میان دي چې وو کې لوزي ها وګوره ابل وزره کولا کولا ابل وزره ادور د مرغب شانت شینم دی ها ابل در په وخه بالکل دا وسیل لري کوي ویلا چوانی عمر ماشاءالله دا لور د نجاحه کوي چا ډور مې پکې راوسته بس زما ډور دی راوسته دی د بل چا نه استاد ټیټ شو زه دې وګوره ماشاءالله پکاشه ها چې بل واله دی ها دا بل چین والے دی ولاره بل والے دی چین ماشاءالله خاصه زه لګا خوب دی نه یاره ماشاءالله کیلو دی خپل ډیوټي کا یار ولا ډیپټي غواړو ټیم سات پتل چغي وې مړه غلې کینه کړه کړه غواړو پتل چغي وې ولا د خزي دایو ماشاءالله خزا کار وکړه خزا به بیراله کې فو په زله دوره ټینشي ماشاءالله مسلمان اس کولا وګا پلان دی هر
مقدمې بجې کور ته روان یو ملګرو دا وګورئ ملګرو د پوم نه بورې ډکې کړي د پوم نه کشتۍ ته جوړه کړې ده انډیواله شکار کوي ښه دومره محنت کوي سمندر کې دننه زبردست بھائی زبردست جالۍ مو سره د اوبو په سر چې کوم میان دي پوه شوې هغه هغه کوي دا نیسي دې ته وایي سمندر کې محنت مې راوله که نه د خدای په کار سهار وختي دې شکار یې کړی دی دوی هم راغلي په کناره ناست دي جالانتین هم ټول کنارې ته روان دي د خیره ملګرو څنډېرې ته راورسېدو د کشتو چې کوم ټول خلک ستړي ستړي دي سره زمونږ او کته کېږي اوس به کورونو ته ځي وګوره یو دا دې زمونږ خوا ته راورسېده لږه خیال کرو بھائی خیال کرو چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو سره لایک کړئ په مخه مخه د خدای په امان